بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د کشنوټ انجونو د سر بیشتان ورکشنی کول د شریعت په رڼا کې څنګه د تعلیم الاسلام د ادارې لخوا وړاندې کیږي. محترمینو، چې بالغ وي یا بلوغت ورنږدې وي، د داسې انجونو د سر بیشتان کشنی کول جایز نه دي. البته د کشنوټي انجونو چې هغه بلوغت ورنږدې نه وي، نو د یو جایز مقصد دپاره بیا به هغو ته ورکشنی کول جایز دي. تاهم ارادي طور باندې چې په قصد د دې دا اراده وي د کافرانو فاسقانو مشابهت ځان جوړي، نو د دې څخه ځان ساتل پکار دي. فتاوی بینات جلد نمبر 4 صفحه نمبر 416. حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمه الله هغه فرمایي چې د کشنی انجونو د سر بیشتان کشنی کولو یا خریلو مقصد دا دی چې دا بیشتان غټ سي. نو که چیرې په داسې مقصد سره وي، نو بیا هغه ته کشنی کول دا جایز او صحیح دی. البته د غیر اقوام سره د مشابهت چې د فاسقانو فاجرانو سره مشابهت راسي، داسې د پیشن په تور نو بیا نه جایز دی. داغه رنګه مجموعه فتاوا برای خواتین هغه لیکلي دي چې د کشنی انجونو د سر بیشتان به طور پیشن کشنی کول کټول ممنوع دي. مجموعه فتاوا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 501. نو محترمینو، که چیرې د یو جایز مقصد دپاره وي چې هغه ساتلی نسي، سمبالولی نسي، کشنوټې انجونې دي، نو بیا که ورکشنی کې ور وخری نو څه مشکل نسته. او که چیرې د پیشن په تور د کفارو فاسقانو مشابهت اختیارول کیږي، د کشنیوالي سره په دغه پیشن او ډیزاین باندې مخته کول کیږي، نو بیا داسې کول جایز نه دي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.